تازه خبر ولسمشر غني امنیتي ادارو ته او افغان ځواکونو ته د سختو اقداماتو امر کړی دی. دا چې ولسمشر غني افغان ځواکونو ته تازه څه ویلي دي د څه لپاره یې دغه امر کړی دی، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. وروسته له هغه چې هیواد کې امنیت تر بل هر وخت خراب او خلک یې اندېښمن کړل، ولسمشر غني امنیتي ادارو ته د وضعیت د ښه کېدلو امر کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا حالات به سم شي او که نه؟ تر اوسه پورې د دې پوښتنې ځواب نه دی شوی چې هېڅکله به د امنیتي مشرتابه او مدیریت حالت سم نشي، ځکه تر اوسه پورې د هیواد سلګونه ولسوالۍ د امنیتي تهدید او سقوط لاندې دي او دولت د دې حالت په کابو کولو کې پاتې راغلی، ځکه نو ګمان نه کیږي چې حالت دې ژر سم شي. افغان ولسمشر د دې حالت څخه د ایستلو په برخه کې امنیتي ادارو ته امر کړی چې د حالت ښه کېدلو او روانو بریدونو د دفع کولو لپاره باید امنیتي ادارې خپل اقدامات وکړي او پیاوړي شي. باید ولسمشر له امنیتي ادارو د همغږي کېدو او عملیاتي اقداماتو غوښتنه کړې او د افغان ځواکونو پیاوړتیا یې ستایلې ده. روان خراب امنیتي وضعیت که څه هم دولت د امنیت او حالت د ښه کولو خبره کوي، خو ورځ تر بلې په زیات شمېر ولایتونو کې وضعیت له کنټروله وتونکی دی او ښایي تر دې هم خراب شي. د هرې ورځې په تېرېدلو سره لا هم ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي او دوی د ترلاسه کولو راپورونه ورکوي. په ورته وخت کې دولت ادعا کړې چې د طالبانو یو شمېر ولسوالۍ بیرته نیولې او د ډېر شمېر د نیولو پلان لري، خو اندېښنه دا د کومې ولسوالۍ چې دولت له لاسه ورکړي د صحیح چې بیرته به یې ونیسي، خو د ساتلو لپاره یې بیرته اندېښنې پیدا کېږي چې څنګه امنیتي ځواکونو ته اکمالات کېږي او څنګه به دا ولسوالۍ بیرته ساتل کېږي. دولت ادعا وکړه چې د پکتیا میرزکي ولسوالۍ یې ونیوله، خو له څه وخت وروسته طالبانو اعلان وکړ چې دا ولسوالۍ بیرته دوی نیولې. خلک له دولت څخه غواړي چې په امنیتي برخه کې رښتینې هڅې وکړي تر څو روان ناوړه وضعیت پای ومومي او د خلکو امنیت خوندي شي. دوی له لوی سره په امنیتي سکتور کې د مشرتابه څخه تر کشرتابه پورې له سره کتنه غواړي او په دې شرایطو کې د مسلکي کسانو ګمارنه هم غواړي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.